بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره په 8 تاریخ باندې د شپې 9:30 بجې حاجی امتیاز دکان چې عزیز بټي روډ باندې واقع دی، هغې نه د شپې 9:30 بجې غلا شوې وه چې تقریبا 70 लाख روپۍ د ملزمانو تعلیماتي کړي او وړې وې. د دې ډي پی او صاحب سختۍ سره نوټس واخیستو او د ډي اس پي کینټ او په سربراهۍ کې ټیم جوړ کړو چې پای کې زه شامل وم، انویسټیګیشن سټاف او نور زموږ سره چې کوم اپریشن سټاف دی شامل وو. په دې کې موږ ابتدایي طور باندې سی سی ټي وي کیمرو نه مدد واخیستو، د ګاډي نمبر مو چیز کو او هغې پسې چې کوم دی لوکل انفارمرانو سره مو رابطه وکړه، هغې په مدد سره مو چې کوم دی دغه 2 کسان سره د ګاډي چې کوم موقعو کې استعمال شوی ارسټ کړل او د دې 2 کسانو نه مونږ تقریبا 19,79,000 روپۍ ریکور کړي. مزید ریکوري دی کې جاری ده. په دې کې چې دوی کوم انکشاف وکړو دا بین الصوبایي ګروه دی چې دغه شانتې ډکیتیانې دوی کوي او زیاتره دوی پنجاب کې دا ډکیتیانې کوي. مزید چې کوم د دې د ګروپ کسان دي هغه د فیصل آباد او د ویهاړي دي او تفتیش دې کې جاری دی، دې کې مزید انکشاف